السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستانو مسلمانانو ورونو، نن در سره د شیخ صاحب محترم مختصر بیان در سره شریکوم. دا خصوصا د خوندو مندو د زنانو لپاره یو بهترین نصیحت دی. که چیرې دا خوندې مندې په دې باندې عمل وکړي نو چې انشاءالله چې په دنیا او آخرت کې دوی لپاره کامیابي وي. راځئ په دا سایټ کې درته چالو کوم، هغه ورسره یې واورئ، د عمل په نیت یې واورئ او د ثواب په نیت یې د ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځئ چې وایو ورو. وای دا خبره غلطه ده. نن سبا فاسقانو دا مشوره کړې وای چې زړه دې پاکي په تا کې دغه نسته. زړه دې پاک څنګه دې زړه پاکي چې عمل دې د دوی چا داسې هغه د زنا داعي ده او ستا زړه بیا څه د صفا ده. ډېر خلک وایي زړه مې صفا ده پردۍ ښځې ته ګورم. دا کتل ستا دلیل د زنا ده. ډېرې ښځې وایي زړه مې صفا ده په بازار کې ګرځم. دا ستا راوتل په بازار کې ګرځېدل دلیل د چا ده؟ د دغه د چې ته پخپله مائله یې زنا. نو ممیلات و مائلات دواړې وي. رؤوسهن کأسنمة البخت، سرونه یې لکه د بختي اوښانو. بختي نسر ته منسوب دي، یو قسم اوښان دي. هغه وایي دا ده چې دا سر را چوټکې دلته یې ډېر کړي لکه د چرخوالی غوندې. نو دا سر یو بل طرف ته خوري. دلته مائلات هم ویلي دي، هغه ویښتان یو بل طرف ته څه کېږي؟ خوري. د هغه بختي اوښانو کوونه ډېر غټ وي، کومه یې کو او غوښه په ډېره وي، هغه هم یو بل طرف ته خوري داسې وي. ښه دغه یې د ښځو په باب کې وي. اوس دا ښځې ګوري که موږ تاسې فکر وکړو اندازه د ښځې و یو لمونځ ده، یو یې وتل له کوره دي، یو یې جنازه ده، یو یې قبر ده. په دا ټولو کې ستر فرض ده. ښځې ته نن سبا جمع ته تلل روا دي که نه؟ کور کې به لمونځ کوي. په کور کې چیرې لمونځ بهتره ده؟ اول په کور په منځ کې، له هغه نه برنډه کې، له هغه نه په کوټه کې، د کوټې نه د لمانځه په ځای کې لمونځ بهتره ده. حتی نبي اسلام ورته ویل دي په مدینه منوره کې چې دا کمې ښځې په کورو کې لمونځ کوي لکه د ازما په جومات کې چې لمونځ وکړي دونه ثواب خدای ورکوي. په جومات کې د نبي اسلام په جومات کې لمونځ په څو ده؟ په مدینه منوره کې یو په 50,000 ده. د ښځو دپاره په هغو کورو کې یو په 50,000. زموږ ستاسې لمونځ په جومات کې په څو ده؟ یو په 20 یو په 15. د ښځې دپاره په کور کې هغه ده. موږ چې په کور کې وکړو یو په 10 یو په 1 ده، او په جومات کې یو په 15. د ښځې دپاره په کور کې دغه. نو اول ستر به په لمانځه کې کوي. بیا د لمانځه ستر به څنګه وي؟ په لمانځه کې ګورئ د ښځې بدن یو له مخه، یو له لاسو، یو له پښو ماشي وه. دغه ته ستر الصلات وایي. له دغه ماشي وه په ټول بدن کې څلرمه حصه د یوه اندام ښکاره شوه په انداز د یوه رکن لمونځ یې پاسېد. څومه حصه یې ښکاره شوه؟ نرکه کمیس کښلی و، زه اوس تاسې ته پرتوګ یې اغوستی و په نامه سربیره. د دغه سړي لمونځ صحیح دی خو لږ مکروه ده که نه؟ داسې ده که نه؟ د ښځې که دغه څنګل ګورئ څلرمه حصه ښکاره شوه. دا څنګل ځان ته ده 1 2 3 4 څلرمه حصه یې ښکاره شوه په یوه رکن کې. لکه یوه رکوع یوه سجده لمونځ یې پاسېد. د غاړې څلرمه حصه ښکاره شوه، ټکری یې داسې اچولی د غاړه یې نه ده پټه کړې. څلرمه حصه یې ښکاره شوه په انداز د یوه رکن لمونځ یې پاسېد. حتی د یوه غوږ څلرمه حصه یې ښکاره شوه. دا غوږ څو حصې ده؟ 4. څلرمه حصه یې ښکاره شوه په انداز د یوه رکن باندې لمونځ یې پاسېد. ښځې چې ټکری یې لمونځ کوي دی به کوي. دا ټکری نه ده. د دغه دپاره بهترینه طریقه دا ده، د یو قسم د عمرې پکې کوي. یو قسم ټکري دي، داسې هم ګنډلي دي، داسې هم ګنډلي دي، خالي مخ ته وځي. دغه دې لمانځه ته اغوندي، داسې لمانځه ته واغوندي نو مخ به یې تر وتلی وي، نور دغه طرفونه غاړه یو څه به هم نه ښکارېږي. او دا زموږ ټکري چې دا ښځې دا ټکری په ګرمي کې اچولی، په دا ګرمي کې ښځې ځان ډېر پټوي، په لمانځه باندې ولاړ وي. ټکری دا خوا دې خوا ته ځړېږي، دا دې خوا ته غاړه یې ښکاروي چې 50,000 کاله لمونځ وکړي یو هم خدای نه کوي. غاړه یې ټوله ښکاره ده. د غاړې څلرمه چې ښکاره شي لمونځ یې پاسېد. ټول بدن یې دی لکه عورت. د ښځې دپاره ټول بدن دا ستر د دې د لمانځه دپاره ده. د هر اندام څلرمه حصه چې په انداز د یوه رکن ښکاره شول لمونځ یې څه ده؟ پاسېد. یوه. دوم ستر یې په وتلو کې ده. ګورئ د ښځو نن سبا دا فتوا ده، ښځې به ایدرو ته نه وځي، بازارو ته به نه وځي، غوا پیایه، بوټي راوړه، اوبه راوړه، شوتلې ریبه، دا ټول ناروا دي. یو داسې وي یوه ښځه کونډه ده، یا یوه ښځه سپین سار یې ده د نر په مرتبه کې، د هغې خو ستر بیخي ونه، یا یوه ښځه کونډه ده په کور کې هېڅوک نه لري، هغه د بازار ته وتای شي د ضرورت لپاره سودا وکړي. یا یوه ښځه مریضه ده ډاکټر ته وتای شي، له هغه نه ماسې وګورئ د ښځې بازار ته تلل، غوا پوول، شوتله راوړل، اوبه راوړل، جومات ته وتل، بازار ته وتل، حتی ایدرو ته، حتی د مدرسو ته. په دغو ټولو کې نن سبا د مدرسو کې خو لږ ګزاره کېږي، څه علماو څه طریقه ورته جوړه کړې ده. د ایدرو ته وتل کې هم اوس دغه وایي چې نن سبا خبره دا ده چې ایدرو ته دې هم نه وځي. ولې ښځه چې ایدرې ته وځي نفس زیارت خو روا ده، خو هلته بیا په زیارت باندې یا طوافونه کوي، یا سجدې کوي، یا دغه اورونه بلوي، یا دغه پخوي، شان پخوي، ستر رعایت نه کوي. حضرت عایشه رضی الله عنها به د نبي اسلام قبر ته وتله چې دی وفات و مخ پې لوڅ و. حضرت ابوبکر صدیق صاحب چې وفات شوی مخ پې لوڅ و. کله چې حضرت عمر صاحب دفن شوی دا مبارکه و په پټ مخ کې وتله. زیارت خو روا صحیح، څوک وتله؟ حضرت عایشه ورتله، لیکن چې روا په ستر کې روا کې بېله ستر. ګوره د حضرت عمر صاحب یې مخ پټوی ځکه هغه محرم نه و. نبي علیه السلام وایي كنت نهیت عن زیارة القبور، ما به تاسې منع کولی زیارت د قبرو، فزروها وزیارت کوي، فانها تزهد في الدنيا وتذكر الاخره. دا سړی پرهیزګاره کوي په دنیا کې مرګ ورپه یاد شي او آخرت کې سړي ته ورپه یادوي. دغه حکم بعضې وایي صرف د نرو دپاره ده، بعضې وایي نه د ښځو نرو دواړو دپاره ده، خو په شریعت کې داخل چوکاټ کې وي. نو د ښځې وتل په دې شانه ته ناروا ده. دا ښځې په دا اوبو ګرځي، دا شاعي راباسي د باندې تپي، دا په شریعت کې بیخي نشته. نو محترمو دوستانو دا بیان د شیخ صاحب محترم
ډېر شیر کړي در سره تر څو تر خوندو مندو پورې ورسېږي او هغوی په دې باندې عمل وکړي. په دنیا او آخرت کې به د دوی لپاره انشاءالله کامیابي وي. الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي.